بسم الله الرحمن الرحیم. محترم اوریدونکو سلامونه. نقیب الله اتل یم د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد. زه به د مالي منیجمنټ په نننۍ لیکچر کې تاسو سره دوه موضوعګانو په هکله باندې بشپړ معلومات درکړم چې هغه موضوعګان عبارت دي له د مالي منیجمنټ اهداف او د مالي مدیر ټولنیز مسؤلیت. د مالي مدیریت هدف یا ګول اف فاینانشل منیجمنټ څه معنا لري؟ هر کله چې یو څوک په یو ادارې یا سازمان کې یا هم په یو کاروبار کې د مالي منیجر په صفت باندې دنده اجرا کوي، نو هغه مربوطه اداره یا سازمان یا هم کاروباري واحد باید د نوموړي مالي مدیر هغه د کړنو د ارزونې لپاره یو ټاکلی هدف ولري، تر څو موږ پوه شو چې دغه کړنې چې مالي مدیر یې ترسره کوي یا هغه فیصلې چې مالي مدیر یې ترسره کوي یا هغه پروژې چې مالي مدیر پکې پانګه اچونه کوي هغه مؤثره وي که نه، هغه د مربوطه ادارې لپاره ګټورتیا لري که نه. نو دلته باید یو معیار موجود اوسیږي چې په هغې موږ دغه د مالي منیجر هغه د کړنو ارزونه وکړو. که موږ یې ساده مثال راواخلو، اوس که موږ د کرکټ لوبې ته فکر وکړو، نو موږ څنګه پوهیږو چې په یو لوبه کې یو بیټسمین ښه ځلېدلی که نه یا یو بالر ښه لوبه کړې که نه. نو که موږ وایو چې فرض مثال که چېرته په یوه لوبه کې یو بیټسمین سلیزه ووهي، نو دا معنا چې هغه بیټسمین ښه ځلېدلی دی، یا که په یو لوبه کې یو بالر 15 وکټې واخلي، په دې معنا چې هغه بالر ښه ځلېدلی دی. نو دغسې موږ یو معیار لرو چې په هغې موږ د یو چا کړنې ارزیابي کوو. نو اوس کله چې موږ د کاروبار په هکله باندې بحث کوو، نو موږ په کاروبار کې د مالي منیجر چې کله کړنې ارزیابي کوو، هغه لپاره موږ په ټوله کې 3 غټ معیارونه لرو. یعنی تصدي یا اړوند کاروبار د مالي منیجر د کړنو د ارزونې لپاره 3 هدفونه لري. که دغه هدفونه مالي مدیر پوره کړي وي، نو معنا به دی چې دغه د مالي منیجر کړنې دا ډېرې مؤثره وي. خو که دغه هدفونه مالي مدیر ترلاسه نه کړي، په دې معنا چې د هغه کړنې بیا غیر مؤثره وي. چې دغه 3 هدفونه عبارت دي له: لومړی کاسټ مینیمایزیشن یا د مصارفو کموالی، دوهم پرافټ میکسیمایزیشن یا د ګټې زیاتوالی، او دریم هم میکسیمایزینګ شیر هولډر ویلث یا د سهم لرونکو د سهم د ارزښت زیاتوالی، چې اوس دغه یو موږ په مثالو کې مکمل تشریح کوو. د مصارفو کموالی یا کاسټ مینیمایزیشن په دې معنا سره چې یو مالي منیجر باید داسې پریکړې وکړي او داسې پروژو کې پانګه اچونه وکړي او داسې فیصلې ترسره کړي چې په هغې سره د یو کال په پرتله په بل کال کې د اړوند ادارې یا سازمان او یا هم کاروباري واحد په ټولو مصارفو کې کموالی راشي. د بیلګې په توګه که دغه موږ د یو کاروباري واحد د 3 کلونو مصارف په نظر کې ونیسو، نو که 2019 کال کې د یو کاروبار ټول مصارف $2,00,000 وي، که په راتلونکي کال کې هغه $1,50,000 شي او په راتلونکي کال کې بیا هم هغه $1,00,000 شي، نو په دې معنا چې دلته د یو کال په پرتله په راتلونکي بل کال کې دغه مجموعي مصارف کې کموالی راغلی دی. اوس آیا دغه د مجموعي مصارفو کموالی دا یو مؤثر او مناسب هدف کیدی شي که نه؟ یعنی که چېرته په یو کاروباري واحد کې، په یو شرکت کې، په یو کمپنۍ کې یو مالي منیجر داسې پریکړې وکړي او داسې پروژو کې پانګه اچونه وکړي چې په هغې سره د اړوند ادارې یا شرکت یا کمپنۍ هغه مجموعي مصارف د یو کال نه بل کال ته کم شوي، نو آیا د دغه منیجر دا کړنې مناسبې دي که نه؟ نو دغه د مصارفو کموالی که څه هم یو هدف دی چې باید مالي مدیر یې ترلاسه کړي هغه، خو دغه یو مناسب هدف نه دی او د هغې علتونه دي. ځکه که چېرته دلته مالي منیجر دغه مجموعي مصارف کې کموالی راولي، نو ممکن په لنډ مهال کې به دا د کاروبار لپاره ګټور تمام شي، خو په اوږد مهال کې به دا د کاروبار لپاره ګټور نه تمامېږي. د بیلګې په توګه اوس تقریبا هر کاروبار هغوی په شکل د اشکالو ثابت شتمنۍ، همدارنګه ماشینالات دا لري. اوس که موږ دغه د ثابتو شتمنیو د بیلګې په توګه د ماشینالاتو د حفظ و مراقبت په سمه توګه وکړو، نو د هغې باندې ډېر مصرف راځي،
خو که موږ حفظ و مراقبت په سم شکل باندې ونه کړو نو د دغې مربوطه کاروبار د حفظ و مراقبت مصارف به راکم شي. نو په دغه شکل به مالی منیجر هغه د مصارفو د کموالي هدف پوره کړی اوسیږي. خو که چیرته موږ د شتمنیو حفظ و مراقبت په سمه توګه باندې ونه کړو نو ممکن هغه د ټاکلي وخت څخه مخکې له کاره ولویږي چې په اوږد مهال کې بیا دا د کاروبار لپاره تاوان لري او د هغې اغیزه منفي ده. همدارنګه که یو کاروبار کې مالی مدیر غواړي چې مجموعي مصارف راکم کړي نو هغه کولی شي د تولیداتو کیفیت راټیټ کړي. یعنې هغه مواد چې د هغې څخه په استفادې یوه کمپني یا کاروبار یو پروډکټ یا تولید رامنځته کوي که هغوی دغه د موادو کیفیت راټیټ کړي یا بې کیفیته مواد څخه استفاده وکړي نو دغه د کمپني د تولیداتو د تمام شد قیمت هغه به راټیټ شي نو مصارف خو به راښکته شي. خو کله چې خلک یا مشتریان د دې څخه خبر شي چې د دې کمپنۍ دغه تولیدات بې کیفیته دي نو ممکن په اوږد مهال کې هغوی د دې کمپنۍ تولیدات بیا استفاده نه کړي. همدارنګه که موږ چېرته فکر وکړو نو د نایک کمپني چې هغه معمولا د سپورټي سامانالات لباسونه او بوټان تولیدوي د 2019 کال د مالی راپور په اساس د نایک کمپني چې څومره تولیدات په ټول 2019 کال کې خرڅ کړي وو د هغې تمام شد قیمت تقریبا 21 میلیارده ډالر و. اوس که چېرته د نایک کمپنۍ مالی مدیران وغواړي چې په آینده کې دغه مصارف راکم کړي نو هغوی کولی شي د بې کیفیته موادو څخه استفاده وکړي نو د هغوی دغه د تولید مصرف به راکم شي. خو په اوږد مهال کې به مشتریان د هغوی اجناس بیا وانخلي. نو ځکه موږ وایو چې دغه د مصارفو کموالی یو مناسب هدف نه دی. د دې ترڅنګ په ځینو ادارو کې مالی منیجران په دې خاطر چې مصارف راکم کړي هغوی اکثره وخت کارمندان د ادارې څخه وباسي. یعنې هغوی غواړي چې خپل دا سټاف راکم کړي تر څو هغه اداري مصارف راکم شي. نو په دې سره په لنډ مهال کې دغه مالی منیجر د مصارفو د کموالي هدف ترلاسه کولی شي. خو که په یوه اداره کې ډیرو کارمندانو ته اړتیا وي او مالی منیجر د کارمندانو شمیر راکموي نو په دې سره په اوږد مهال کې د دې کمپنۍ هغه د تولیداتو کیفیت او د هغوی کړنې به مؤثره نه وي او د کمپنۍ لپاره دا په تاوان تمامیږي. همدارنګه په مصارفو کې د ریسرچ او پراختیا یا ریسرچ اینډ ډیولپمنټ مصرف هم یو مصرف دی چې اکثره کمپنۍ او شرکتونه په هر مالی کال کې ډیرې پیسې په ریسرچ او پراختیا باندې مصرفوي. اوس که چېرته یو کمپنۍ یا شرکت غواړي چې هغوی خپل مجموعي مصرف راکم کړي نو هغوی کولی شي په ریسرچ باندې کم مصرف وکړي نو دغه به په لنډ مهال کې ګټور تمام شي. خو په اوږد مهال کې به د دې کمپنۍ لپاره ځکه په ضرر تمامیږي چې دغه کمپنۍ که ریسرچ ونه کړي هغوی د مشتریانو ذوق وخت په وخت باندې ونه ګوري د هغې په هکله باندې معلومات پیدا نه کړي د مارکیټ په هکله باندې معلومات پیدا نه کړي نو دغه کمپنۍ به د خپلو رقیبانو څخه وروسته پاتې شي. که موږ د 2019 کال د اپل کمپنۍ مالی راپور ته وګورو نو اپل کمپنۍ په مربوطه کال کې یوازې په ریسرچ او پراختیا باندې تقریبا 16 میلیارده ډالر مصرف کړی و. اوس د اپل کمپنۍ که چېرته وغواړي چې دا خپل مصارف راکم کړي نو په 2020 کال کې هغوی کولی شي د خپل د ریسرچ او پراختیا مصرف راکم کړي. خو د دې تاوان په اوږد مهال کې دا دی چې دغه د اپل کمپنۍ بیا د خپلو سیالو کمپنیو لکه سامسنګ او هواوی سره رقابت نشي کولی ځکه هغوی به په خپلو تولیداتو کې وخت په وخت نوښتونه راوستي انوویشن به کړی د مارکیټ تقاضا به په پام کې نیولي د مشتري ذوق به په پام کې نیولی او د لوړ کیفیت تولید به یې رامنځته کړی اوسیږي. نو دغه پورته نقطو په پام کې نیولو سره موږ وایو چې دغه د مصارفو کموالی د مالی منیجر د ارزونې لپاره یو مناسب هدف نه دی. دویم هدف چې یو کاروبار د مالی منیجر د کړنو د ارزونې لپاره ټاکي هغه د ګټې زیاتوالی دی. دا په دې معنا سره چې د یو کال په پرتله په بل کال کې دغه د مربوطه ادارې یا شرکت یا کمپنۍ په مجموعي ګټه کې زیاتوالی راشي. د بیلګې په توګه
که موږ دغه ساده مثال د فکر وکړو نو په 2019 کال کې که د کمپنۍ ګټه 10 ډالر وي په 2020 کال کې 11 ډالر شي او په 2020 کال کې 12 ډالر شي نو دلته موږ ګورو چې دغه د یو کال په پرتله په بل کال کې په مجموعي ګټه کې زیاتوالی راغلی دی. نو اوس که چیرې په یو اداره کې مالي منیجر داسې فیصلې کوي او داسې پروژو کې پانګه اچونه کوي چې په هغې سره د یو کال په پرتله په بل کال کې دغه د کمپنۍ یا شرکت په مجموعي ګټه کې ډیروالی راشي، آیا دا یو مناسب هدف دی که نه؟ دغه د ګټې زیاتوالی هم یو مناسب هدف نه دی، ځکه دلته مالي منیجران کولی شي په اسانۍ سره د یو کال په پرتله په بل کال کې په مجموعي ګټه کې زیاتوالی راولي. د مثال په ډول که موږ یو کمپنۍ په پام کې ونیسو چې هغې په 2019 کال کې 10 ډالر ګټه کړې وي، نو که د دې کمپنۍ هغه د نشر شوو سهمونو یا ایشوډ شیرز شمیر 1 لک سهمونه وي نو دلته د فی سهم ګټه 10 ډالر راوځي. اوس دغه د کمپنۍ مالي مدیران کولی شي په راتلونکو کلونو کې په مالي بازار کې نور سهمونه خرڅ کړي، هغوی نور شیرز یا ونډې په مالي بازار کې خرڅوي، نو هغې سره به نوره پانګه لاسته راشي او طبعا هغې سره د کمپنۍ په مجموعي ګټه کې د یو کال نه بل کال ته بیا زیاتوالی راځي. خو که دلته اوس موږ په هر کال کې دغه د فی سهم ګټه وګورو چې آیا د فی سهم په ګټه کې زیاتوالی راغلی که نه، نو ممکن په دې کې زیاتوالی نه راغلی. اوس که دلته موږ دې مثال ته وګورو نو دغه 3 کلونو کې د ګټې ارقام موږ ته معلوم دي، ترڅنګ د نشر شوو سهمونو شمیر هم موږ ته معلوم دی چې د یو کال په پرتله په بل کال کې د نشر شوو سهمونو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. خو که موږ په دغه 3 کلونو کې په هر کال کې دغه د فی سهم ګټه پیدا کړو نو هغه په هر کال کې 10 ډالر ده. نو ځکه موږ وایو چې دغه د ګټې زیاتوالی یو مناسب هدف نه دی، ځکه مالي مدیران همیشه کولی شي نور سهمونه په بازار کې خرڅ کړي تر څو نوره پانګه لاسته راشي، نو مجموعي ګټه به زیاته شي خو هغلته به د فی سهم ګټه پخوانۍ پاتې وي. همدارنګه که موږ تضامني شرکت یا پارټنرشپ په پام کې ونیسو نو هغلته هم کیدلی شي 2 یا مختلف شریکان په ګډه سره یو کاروبار مخته یوسي. نو که په دغه پارټنرشپ کې هم اوس یو مالي منیجر وخت په وخت باندې نور شریکان په کاروبار کې ځان سره شریک کړي نو دلته به هم طبعا نوره پانګه کاروبار ته راشي او هغې سره ممکن د پارټنرشپ یا تضامني شرکت په مجموعي ګټه کې زیاتوالی راشي. خو که دلته موږ اوس د هر شریک هغه د ګټې برخه ګورو نو ممکن په هغې کې زیاتوالی نه راغلی.